اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ دا کوم د پښتو نیوز تاسو ټولو ته د 14 اگست مبارکي در کوم او بیا زه خپلو هغو فوجیانو ته خراج تحسین پیش کوم چې کومو مشرانو فوجیانو د دې ملک دپاره قربانۍ ورکړي دي او د دې ملک د حفاظت دپاره خپل جانونه ورکړي دي. هغوی ته مبارکي پیش کوم، خراج تحسین ورته پیش کوم او باقي زه د خپل د طرف نه डी सी صاحب ته او डी पी او صاحب ته او ګلبانو صاحبې ته ټولو مشرانو ته مبارکي ورکوم د دې ملک د خدماتو دپاره او خپل مرکزي تنظیم تاجرانو صدر زیرشاه ته او چیمبر کلیم الله صاحب ته ټولو ته مبارکي پیش کوم او الله دې دا ملک آباد او ښاد لري. والسلام.